ولې ولې شي کې دا ولې روژه دې خوړله او خو روژه خوره اوس به دا خلکو ولي په تیږه چې وګوره دا روژه یې وخوړله نه ولې اوس به ټول مړه کې ګوره هلک کاري خلک کاري نیغلو سره چې خرج اولکه نه دغ دا شو دې دغ دا نه دغ دا نه ولسي او اتمه نه نون ناسمه ای خدایا پاکانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله جل جلاله د 12 میاشتو بهترینه او غوره میاشت هغه کومه یو میاشت رمضان المبارک میاشت چې انسان ګناهونه پکې معاف کیږي، انسان ته بخښنه کیږي او انسان ته مغفرت کیږي. It is day 19th of Ramadan. Alhamdulillah, Atta Welfare Foundation is once again here at Nangarhar Regional Hospital. What we are doing here, we are providing iftar to those in need. May Allah accept all our services and those who donate here.